نو زنانه پویول پکار دی، زنانه او ته دین خول پکار دی. دا زموږ ذمہ داری ده. کومه زنانه چې بی دینه لویه شو تپوس به خدای د مور او پلار نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځو ته ښه ادب وښایئ او ښه اخلاق ورته وښایئ. یوه بیبي ده او د هغې یو بچی پیدا شو. خاوند ته وایي وی سړیه یو کار نه کو، وی دا بچی ما ته نه سپارې، ما ته یې نه پرېږدې چې زه یې لږ د شریعت او د اسلام او د دین مطابق لوی کړم. ښځې څنګه یې درته پرېږدم؟ بس وی ته ترې لاس اخوا که زه پوه شم زما دا بچی پوه شه. زه غواړم چې زما دا بچی داسې یو بچی ته جوړ شي چې هغه نه بهترین انسان په مخ د ځمکه بل ني. وروڼو ګوره دا یاد ساتئ چې چا کې دین څونه زیات هغه انسان دی، او چې دین دې ته لرې کړم دا که په نوم انسان دی نو حیوان دی. دا ښکاره خبره ده. قرآن شریف کې الله وایي اولئک کالانعام بل هم اضل. دا بېدینه خلک د چارپایانو نه هم بتر دي. دا خشته ښکلې جامه خو درته دین خولی ده، او زنانو ته دا پرده خو دین خولی ده. چې چا کې دین نشته وګورئ نو هغې به پرتوګ پتلوني، د هغې د زنانو پتلونونه به مې د هغې جون به لکه د حیواناتو غوندې وي، لکه څنګه چې حیواناتو کې پرده او ستر نشته هغې کې به هم پرده او ستر ني. د هغې خوراک به لکه د حیواناتو په شانتې وي، د هغې ګرځېدل به لکه د حیواناتو غوندې وي، او پرهیز به نه کوي د خپل او د پردي نه لکه څنګه چې حیوانات دي دغسې جون به تېروي. نو موږ ته که دا خشته او ښکلې د حیا او د پردې جون خولې دا راته شریعت خولی دی. نو چې په شریعت پوره یې د انسان، او که د شریعت نه بې خبره شو دا حیوان، د حیوان اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن شریف وایي وی دا بېدینه خلک وی دا د چارپایانو نه هم بتر دي. نو د هغې مور په زړه کې دا وه چې د دې بچي نه یو مضبوط او خشته ښکلی انسان جوړ کړم. پلار ورته وی ډېره ښه نظر ومې سپاره. نو دا مور چې لومبې بچي خبرې کوي خو د مور سره کوي، او لومبې چل د مور زده کوي. نو دې مور ورته دا ښولو چې بچې زمونږ خالق غوره الله دی، الله پیدا کړی. دا ښکلې عقیده ده. او زمونږ مالک الله دی، او زمونږ جون او زمونږ مرګ د الله په اختیار کې دی، او مونږ له عزت او ذلت الله را کوي. داسې درونو که نه مونږ بچي ته لومبې څه ښایو؟ کنځل ورته ښایو. نو کنځل چې زده کي او هغه کنځل وکړي نو مونږ ورته وخاندو. نو چې پلار یې راشي راشه که نه بچي خو دې خبرې زده کړې دي. نو هغه ماشوم وایي ستا هغه مور او ستا هغه پلار او ستا هغه داسې او بې غیرت او دوس او دلا. نو دا پلار مور پورې خاندي خوله وله ښکلې، یو مور پورې خاندي، او یو بل ته هم وایي راشه که زمونږ بچي له سین ښکلې کنځل ورځي. دا زمونږ معاشره ده. کلمه ورته وښایه، یو رکوټې صورت اخلاص قل هو الله احد ورته وښایه، او یو بل ته ووایه چې راشه زما بچي لا خبرې نه شي کولی خو مونځ یې زده کړی دی، او قل هو الله احد یې زده کړی دی، او کلمې یې زده کړې ده. ته ګوره د دې بچي د ژوند برکت ته چې دله به خدای په دې ژوند کې څونه برکت ږدي. نو دا مور دې بچي ته ښایي بچې زمونږ الله یو دی ګورې، او زمونږ د دې هر څه خالق او مالک د دې ټولو کائنات او د ځمکو دا الله دی. مونږ له ډوډۍ الله را کوي، مونږ له جامه الله را کوي، مونږ له عزت الله را کوي، او زمونږ ذلت د الله په لاس کې دی. بچې ډوډۍ مونږ له الله را کوي او به مونږ له الله را کوي. دا زمونږ ښکلې عقیده ده. زمیندار وایي نه وایي دا ډوډۍ خو ما پیدا کړې ده، ما غنم وکرل. ای قمقله خطا شوې. دا ځمکه د دې کر دپاره چا دله پیدا کړې ده؟ الله. او دا چې کوم اوبو باندې دا غنم کرې ده اوبه دله چا پیدا کړي ده؟ الله. او په دا ځمکه کې د غنمو دا طاقت چا پیدا کړی ده؟ الله. او که ته خشته ځمکه اوم کرې او الله پې سیلاب راولي، زلزله راولي، بیا به څه کې؟ او که باد و باران او ګلی پې راولي بیا به څه کې؟ او دا په کومو لاسونو چې ته دا یوې کې، او دا په کومو خپو ور دې پټي ته منډې وې، دا طاقتونه دله چا پیدا کړي دي؟ دا الله پیدا کړي دي. داسې ده که نه؟ دنیا د اسباب و زیر اسباب به استعماله، خو ګورې په دې اسباب و نتیجه الله مرتب کوي. نو دې خپل بچی له دا مور لګیا د عقیده جوړی. دې مور به سره خواري کوله، پالې ولا پوره یقین جوړاو. نو په کوټه کې دننه به ورته ډوډۍ ښودې وه چې د ګوټ کې پټه،
جامې به ورته پټې ښودې وې او اوبه او میوې به مې ورته چېرته پټې سنبال کړې وې. نو چې دی به څنګه دی ماشوم اوږې شو، مورې ډوډۍ وایي بچې بیا دې زما ډوډۍ وغوښته. ډوډۍ خو الله ورکوي، الله ته لاس پورته که که نه، او الله نه وغواړه چې دله درکړي. دی ماشوم به لاس پورته که یا الله اوږې ماله ډوډۍ راکې، الله تږې ماله اوبه راکې، الله جامې مې خیرې نه شوې خدایه ماله جامې راکې. نو مور به ورته داسې پټ په کوټه کې ایښودي وو. نو دی به لاړ کوټې ته به ننوت، نو یو ګوټ جامې به یې اړولې، بکسونه به یې اړقول، الماریانو پټه به ورته مور ډوډۍ خو به یې راواغېسته، اوبه به یې راواغېست، جامې به یې راواغېستې. مورې ماله خو الله ډوډۍ راکړه، دا به ورته مور پټه ایښوده. مورې ماله خو الله اوبه راکړې، مورې خو ماله خو الله جامې راکړې. او که نه بچې څنګه چې الله نه ښکاري پټ دی، نو دا څیزونه هم ګورې هغه پټ در کوي. الله نه غواړه ښه چې په ګېډه بدل شو ناجوړه شم، الله ما جوړ کې. دا بچې چې دارو به درته ایښودي، ته وګوره ګوټ کې سپېرکې به پرتې وې، به یې واچولې، خېټه به یې ټیک شوه. ماله خو الله دارو راکړل، دا مورو سره خواري کوي. مونږ بچو ته دا نه وي، مونږ بچو ته دا په غوږ کې اچو چې بچې ګورې که دغه ځای ته منصب ته دا نه رسو ډوډۍ به پکې وي، او که دغې منصب ته ونه رسېدې ګوره ډوډۍ نشته. دا اول نمونه مونږ په ذهن کې دا واچو چې زمونږ ډوډۍ دا د کاروبار په غېږ کې ده. ډوډۍ په کاروبار کې نه، ډوډۍ د چا په اختیار کې ده. دا د کاروبار دا چل ده چا ښولی دی، دا سترګې روغې چا در کړي دي، د لاسونو کې دا طاقت دله چی ښودی دی، او په دا خپو کې دله چې پالج دی وي ته کاروبار بیا وکړه، سترګې دله ړندې کې ته بیا کاروبار وکړه. دا ظاهري اسباب دي، دا به کې خو یقین به په الله ساتي چې خدای دې کاروبار کې بر برکت تاچې، دې کې به رزق ته راکړي. یو ځل یې دا مور چې ته تلې وه خپلوانو کره، هلته ورته یاد شو خو ما خو نن خپل بچي ته ډوډۍ نه دی ښې، هغه به مدرسې ته تلي وږي به یې راغلی به یا الله دا څه وشو، دا خو زما ټوله خواري نن په اوبو لو شوه. زوی به مې راشي، به خدای خبر هغه ماشوم په چیني لاسونه څونه اوچت کړي او څونه به یې خدای ته جړا کړي چې خدای ډوډۍ راکې اوبه راکې. نن خو زما ډوډۍ او بار سیر شوي دي، نن به زما راس فاش شي. ولې پته به ورته ولګي چې دا خو راته مور پټې ښودل، دا خو خدای نه دي راکړی، او نن مې مور نشته، نو نه ډوډۍ شته او نه اوبه شته. خدای خواري مې په اوبو ځي، ما خو د دې بچي یقین الله په تا جوړاو، دا مې غرض و، او نن مې ټوله خواري وبوړي. خدایا هغه ټول چې څه محنت مې څو کاله وکړه په اوبو بربادېږي، هېر مې شو خدایا. هغه ځای نه پړونې را په سر که او ځان پسې راکاږه او په منډه منډه راځه چې خدایه چې زه مخکې شم او زوی مې نه راغلی چې پټ ورته چې د ډوډۍ اوبه کېده. چې دا مور یې کور ته راورسېده، ویې کتل بچي پر لد غځولې ډوډۍ ورته پرته ده، خشته ښکلې شربت اوبه ورته پرتې دي او خشته میوه ورته پرته ده. او لیدو سره مور ته مورې نن خو ماله زما الله ډېره ښکلې ډوډۍ راکړې ده. بچي هغه څنګه ویرالم لکه د مخکې غوندې مې مونځ وکړه یو 2 رکعاته، او لاس مې الله ته اوچت کړل چې یا الله د مدرسې نه وګېرالم، خدای ماله ډوډۍ هم راکې او ماله اوبه هم راکې. او چې څنګه کوټې ته ننوتم او ګوټ کې مې وکتل نو ډوډۍ هم پرته ده او خشته ښکلې اوبه هم پرتې دي. مور یې نن یې ورسره میوه هم راکړې ده. او ته راشه ډوډۍ ته وګوره خوشبویي ته ځي، او ته دې اوبو ته وګوره خشته داسې اوبه دي سیلبن اعلی خوشبویي تیزي، او د میوې ته وګوره مورې داسې خو ما په جون کې چېرته نه ده خوړلې. مورې پوه شوه چې زما خواري ځای ونیوه او زما د بچي کنیکشن الله سره ولګېد، الله سره ډایرکټ شو زه رمیانځه ووتم. وروڼو ګورې دا الله کولی شي که نه، عادت یې داسې نه دی، داسې کوي نه ځکه تا الله سپې در کړي دي نو ته به لګیا کار به کې برکت به دله الله چې ډوډۍ به خدای در کړي ته به الله سپې خوځې. نور که داسې وي نو داسې م الله کولی شي. ابروز حدیث کې زمونږه یو حدیث تیر شو، حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې خندق هم کنستېده، غزوه خندق چې ورته وایي، نو وی هلته کې سخته یخنین ده او خوراک نشته. وی چې نبی علیه السلام مبارک ته مې وکتل نو ډېر زیات اوږې او په دې خېټه باندې د لوږې د لاسه کاڼې تړلې، 3 ورځو نه هم څه څکلي نو 3 ورځو نه.
وی اجازت مې ته وغوښتې صاحب اجازت راکړه کور ته لاړ شم وی چې او وی کور ته لاړم بیبي ته مې وویې چې ښځې پیغمبر علیه السلام مې په ډېره لوږه ولید قسم دې ټینګېدی نه شم نور صبر نشته څه شته که نشته چې وله پاخه کړو 3.5 کیلو وربشې وې 3.5 کیلو او ورکوټې چیلوکې کوټینۍ کورنۍ چیلوکې راکوټې د بچی وه د چیلې دقه وه وی مې چې داسې وکړه شابه ته دا اوړه مې چن کا دا وربشې او زه به دا چیلوکې لاله کم والله که ټینګېدی شم چې د حضور پاک دې لوږې ته مې وکتل ما فی ذلک صبر ما فی ذلک صبر وی بس ښځه مې لګیا شو هغې اوړه کړل زر او ما فورا هغه چیلوکې لاله کړه هغې غوښه مې وړه وړه کړه کټوی کې مې واچوله او یې ښځې مې وړه واغږل وی ما ته وایي چې ګورې لاړ شه هم نه شرمې نبي علیه السلام ځان سره د یو 2-3 ملګرو پټ راوله چې نور څوک خبر نه کوي خبر څوک نه شي ځکه دومره شیخ و نه دی 3.5 کیلو اوړه څه شی وي او چې بندره 3-4 ورځو نارمي وی د لاړم حضور پاک ته مې په غوږ کې پټ وې چې د الله رسوله یو 3.5 کیلو اوړه دي یو ساع و تاربې کې وی تقریبا هغه مو واغږل او یو راکوټې کورنۍ چیلوکې بچی ده امې لاله کړه او ته راشه ځان سره 2-3 ملګري زیات نه وی حضور پاک ما ته وفرایل کثیر طیب دا خو ډېر شی دی او ډېر اعلی شی دی وی ورشه بیبي ته دې ووایه چې تنور نه ډوډۍ لا نه پورې کوي او کټوی هم نه پوځئ او خندق کې چې څومره صحابه ټولو ته اعلان وکړه چې خدای مو بخښه جابر ډوډۍ کړې ده راځئ نبی علیہ عزت مخکې شو وی چې کور ته ورسېدم بیبي راته وی څه دې وکړل مې د الله رسول خو ټول صحابه راواستل وی تا د خدای داسې کي تا د خدای داسې کي او دې شرمولو تا ته ما نه وي چې پټې پوی کا وی ما ورته ووې پوی کړی به د نبي علیه السلام خو سره د هغې ټول غوښتل وی زه بس بیا چې پوی کړی دی نو خبره خلاصه ده وی راوړی اوړه مې وله راوویستل په هغې کې مبارکې لاړې تو کړې راوړه دا کټوی کې لاړې مبارکې تو کړې طالبانو ته مې وګورې طالبانو سوچو کې کم کارکاری کې او په کومو اوړو کې چې د حضور پاک مبارکې لاړې تللی دي ورې صحابو خېټو ته هغه تللی دي صحابه هغه خلک دي بختور خلک د حضور پاک مبارکې لاړې اوړو سره ګډې شوې او ترکاری کې ګډې شوې د صحابو خېټو ته اقه لاړې تللی دي صحابه دومره پاک خلک دي خدای ته خوښ خلک وی نبی علیہ السلام فرمایل چې ورشه یو بله ښځې له دې بله ښځه راوغواړه چې ډوډۍ ورسره پخېږي 3.5 کیلو څه شی وی نبی علیہ السلام مبارک ښځه م راوغوښته ډوډۍ پخېږي او رانړېږي او حضور پاک مبارک یې په خپلو لاسونو وړه کوي او یې کټوی به داسې نه راړوی په کاسه به خوروا او غوښه رالی په کاسه باندې ته خوروا غوښه رالی په ډوډۍ د پاسه اچوي او صحابه ته وي راځئ وخوړې شوه ټول صحابه خلاص شو ډوډۍ وخوړله او زمونږ تنور هغسې د ډوډو ډکو او یې کټوی کې چې څومره غوښه وه هغسې پاتې شوه او څومره صحابه پې ماړه شو 1000 کسان الله چې وغواړي داسې کولی شي